له سپاټ ټریډینګ څخه موخه څه ده، څرنګه کولی شو پر بینانس کې سپاټ ټریډینګ وکړو. سلامونه نیکې هیلې یو ځلې بیا باور لټون یوټیوب چینل څخه په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. بریالی احساس یم یو ځلې بیا د یوې بلې نوې په زړه پورې ویډیو سره راغلم چې څرنګه کولی شو پر بینانس کې یو کرنسي سپاټ کړو، یعنې څرنګه کولی شو پر بینانس کې سپاټ ټریډینګ پیل کړو. له سپاټ ټریډینګ څخه موخه او مقصد څه ده؟ په تېرو ویډیوګانو کې موږ تاسو د بینانس کوم درسونه چې پیل کړي پر هغې باندې مو ویډیوګانې جوړې کړې وي. فیوچر ټریډینګ مو پای ته رسولی او دا دوستانو د سپاټ ټریډینګ لومړنۍ ویډیو ده او د بینانس د زده کړې اومه ویډیو راځي چې موږ تاسو نن ورځ په سپاټ ټریډینګ باندې خبره کوو، همدغه موضوع تشریح کوو. راځو دوستانو بینانس اپلیکیشن را خلاصو. لومړی دوستانو دا د هوم صفحه ده. کله چې تاسو بینانس را خلاص کړئ دغه صفحه د هوم په نوم باندې یادیږي. په دې ځای کې دوستانو بل اپشن ده د ټریډ په نامه. کله چې تاسو دې اپشن ته راسئ دا موږ تاسو سره د سپاټ برخه ده، هغه هوم او دا د سپاټ برخه ده. لومړی دوستانو موږ تاسو سپاټ تشریح کوو چې سپاټ ټریډینګ وایي څه ته. د سپاټ ټریډینګ څخه موخه دا ده موږ تاسو یو کرنسي په ښکته قیمت باندې اخلو، بیا که چیرې د هغه کرنسي قیمت په بازار کې لوړیږي موږ یې بیا خرڅو په لوړ قیمت باندې. یعنې موږ تاسو کولی شو یو کرنسي واخلو، خپل ځان سره یې وساتو، کله چې پر بازار کې قیمت اوچت شو او بیا یې خرڅه کړو. په دغه وخت کې موږ تاسو ته ګټه راکول کیږي. څومره چې زموږ پیسې زیاتې وي هغومره به زموږ ستاسو ګټه ډیره وي. نو راځو دوستانو چې څنګه کولی شو یو کرنسي ټریډ کړو. رابسئ د ټریډ برخې ته. په هغه ځای کې تاسو کولی شئ یو کرنسي انتخاب کړئ د ټریډ دپاره. کومه کرنسي تاسو غواړئ انتخاب یې کړئ. د سرچ د لارې تاسو کولی شئ د یادې کرنسي نوم ولیکئ. کومه کرنسي چې تاسو غواړئ نن ورځ دغه په سپاټ کې واخلئ د همغې کرنسي نوم ولیکئ او بیا دوستانو لاندې دغه خانې ټیک مارک کړئ. یعنې زه خو مثال نوی یوزر یم په سپاټ ټریډینګ کې، دغه کومې اپشن چې تاسو سره دی دا ټول ټیک مارک کړئ او بیا په کنټینیو اپشن باندې کلیک واخلئ. اوس دوستانو موږ تاسو ENA کرنسي د سپاټ دپاره انتخاب کړه. غواړم دغه کرنسي واخلمه. په بای کې دوستانو یو بای د اخیستل دی او بل سیل ده. لومړی موږ تاسو دغه کرنسي په بای کې اخلو. په بای کې چې کله موږ یا د کرنسي واخیسته بیا د خپل ځان سره ساتو، کله چې قیمت لوړ سو بیا یې په سیل کې خرڅو. هغه راتلونکي درس ده د سیل برخې. نن ورځ موږ تاسو پر بای کې خبره کوو. کرنسي مو انتخاب کړه ENA. اخیستلو ځای کې موږ تاسو سره یو اپشن د لیمیټ، نور اپشن هم دی مارکیټ په نوم باندې بل اپشن ده. موږ تاسو کولی شو ورڅخه استفاده وکړو. لومړی موږ تاسو تشریح کوو مارکیټ. راځو مارکیټ څه کار کوي او مارکیټ څخه مقصد او موخه څه ده. ګورئ دوستانو دغه کرنسي اوس مهال قیمت لري 1.217 یا 2019. دغه اوس مهال د ENA USDT قیمت ده. که چیرې زه مارکیټ انتخاب کړم او په بای باندې کلیک واخلم ما سره پر همدې قیمت کې اخیستل کیږي. بل دوستانو موږ تاسو سره لیمیټ ده. د لیمیټ د لارې موږ تاسو کولی شو یو کرنسي ته ځانګړی قیمت ورکړو. مثال په طور اوس مهال قیمت د ENA 210 یا 220 ده. زه ورته لیکم 1.200. کله چې دغه قیمت ته راښکته سو نو ماته یې واخله. کله چې زه پر بای باندې کلیک واخلم زما یو ارډر به جوړ شي. لکه څرنګه چې په فیوچر کې موږ تاسو کولی شو یو ارډر جوړ کړو، همدارنګه په سپاټ کې هم کولی شو د لیمیټ او مارکیټ څخه استفاده وکړو. د اخیستلو پر وخت کې دا پاتې نورې اپشن یې دي دغه څخه په سیل برخه کې استفاده کیږي چې موږ تاسو په راتلونکو درسونو کې سټیپ بای سټیپ دا تشریح کوو. سټاپ لیمیټ ده، OCO ده او نورې اپشن دي، هغه د سیل برخې اړوند دي. اوس مهال موږ تاسو دغه کرنسي غواړم په لیمیټ کې واخلم. د څومره پیسو واخلم د دغه خط د لارې هم ټیک مارک کولی شئ او لاندې هم ورته لیکلی شئ. زه غواړم د دغه کرنسي واخلم د $10 یا د $50. د غواړې په ګوره که چیرې زه د $12 دغه کرنسي واخلم نو ما ته راکول کیږي لس ENA، ځکه د ډالرو په وړاندې د ENA قیمت اوچت ده، 1.0 قیمت لري. که چیرې زه ولیکم مثال په طور دغه کرنسي غواړم د $12 واخلم. د $10 که چیرې زه د ENA کرنسي واخلم نو ما ته راکول کیږي 8 ENA کرنسي. ما څخه پیس ګرځول کیږي 0.012 یا 4.14. دومره پیس له ما څخه ګرځول کیږي کله چې زه په سپاټ ټریډینګ کې دغه کرنسي اخلمه. دا دوستانو د بای خبره شوه چې موږ تاسو یو کرنسي پر بای کې اخلو په دغه ډول باندې. بیا چې دغه کرنسي موږ تاسو واخلو دا کولی شو ځان سره وساتو. یو ځل بیا راځو دوستانو دا هوم صفحه ده. له هوم نه راځو ټریډ برخې ته. سپاټ برخه ده.
موږ او تاسو نن ورځ دغه بای اپشن تشریح کوو چې بای اپشن څه دپاره کار کوي. بای اپشن کې موږ او تاسو کولی سو یو کرنسي د واخلو او هغه کرنسي د خپل ځان سره وساتو. بیا چې قیمت اوچت سو موږ او تاسو کولی سو په سپاټ کې خرڅه کړو او ګټه ترلاسه کړو. څرنګه کولی سو یو کرنسي واخلو په دې ځای کې دغه لین د لارې تاسو کولی سئ یو کرنسي د ټریډ دپاره انتخاب کړئ. موږ او تاسو په بای کې یو کرنسي اخلو، په سیل کې خرڅوو. لومړی موږ او تاسو کرنسي اخلو، د لین د لارې کولی سئ د یادې کرنسي نوم ولیکئ. د مثال په ډول غواړم ENA کرنسي واخلم، د همدغه سمبول نه کولی سئ تاسو هره کرنسي چې وي د سرچ د لارې په اسانۍ سره سرچ کړئ او ټریډ دپاره انتخاب کړئ. بل دوستانو که چیرې موږ په لیمیټ باندې کلیک واخلو موږ تاسو سره لیمیټ او مارکیټ ده. لیمیټ او مارکیټ څه کار کوي؟ د مارکیټ د لارې موږ تاسو یو کرنسي په موجوده قیمت باندې اخلو او د لیمیټ د لارې کولی سو یو ځانګړی قیمت ورته ورکړو او استفاده ورڅخه وکړو، یو ارډر جوړ کړو. تاسو کولی سئ د لیمیټ او مارکیټ څخه استفاده وکړئ کله چې تاسو یو شخص سیګنال درکړي د همغې مطابق تاسو خپل ټریډ ترسره کړئ. د دغې خط د لارې کولی سئ تاسو یو مقدار د پیسو ولیکئ، غواړئ دغه کرنسي چې تاسو ټریډ ورباندې کوئ د څومره پیسو اخلئ. او همدارنګه دوستانو په یاد ولرئ کله چې موږ تاسو په باینانس سپاټ برخه کې ټریډ کوو موږ تاسو د $15 څخه ښکته یو کرنسي نشو اخیستی. حد اقل موږ تاسو باید $15 په سپاټ کې ولرو ترڅو موږ تاسو په سپاټ برخه کې یو کرنسي واخلو. یعنې په سپاټ کې د $15 څخه ښکته ټریډ امکان نه لري، نه کرنسي اخیستی سو او نه یې خرڅوی سو که چیرې پیسې د $15 څخه ښکته وي. ګوره دوستانو دغه کرنسي ده که چیرې د په لیمیټ کې ورته 1.299 ولیکم او غواړم د $19 یا د $20 واخلم ما ته راکول کېږي 16 ENA. په بای باندې که چیرته کلیک واخلم دغه USDT له ما سره اخیستل کېږي دغه کرنسي. کله چې دغه کرنسي ما سره واخیستل سي دغه بیا کوم ځای ته ځي دا هم اړینه ده. اوس ګوره دغه کرنسي ما واخیسته دا کوم ځای ته لاړه رابسې هغې دپاره تاسو والېټ ته په والېټ کې به ایرن برخې ته راغلی. کله چې تاسو یو کرنسي په سپاټ کې واخلئ هغه پیسې ایرن برخې ته راځي. تاسو کولی سئ دلته یاده کرنسي وګورئ، کله چې خرڅوئ نو بیا په ریډیم باندې کلیک واخلئ او سپاټ ته انتقال کړئ. کولی سئ سپاټ ته انتقال کړئ او بیا چې قیمت اوچت سو هلته یې خرڅه کړئ. هغه دوستانو راتلونکی درس ته چې څرنګه کولی سو دغه کرنسي چې موږ واخیسته په سیل برخه کې خرڅه کړو. په سیل کې کومې اپشنې دي کوم اپشنو څخه موږ تاسو کولی سو استفاده وکړو. انشاءالله هغه به راتلونکې موضوع وي په یو کرنسي خرڅول په سپاټ برخه کې. نن ورځ موږ تاسو چې زده کړه څنګه کولی سو یو کرنسي په سپاټ کې واخلو، لیمیټ او مارکیټ باندې مو خبره وکړه، د سپاټ په مفهوم باندې پوه شو. موږ تاسو کولی سو په سپاټ کې یو کرنسي واخلو، کله چې قیمت اوچت سي بیا هغه کرنسي خرڅوو. همدارنګه کولی سو یا د کرنسي د 1 میاشت یا 2 میاشتو دپاره یا د ډېر وخت دپاره ځان سره وساتو. د کله چې موږ کرنسي واخیسته بیا په موږ باندې هېڅ پیس نه راځي د باینانس د لوري یا د باینانس کمپنۍ د لوري. نو کولی سئ په باینانس کې ټریډ وکړئ ځکه فیوچر ډېر ریسک ده. کولی سئ باینانس کې ټریډ وکړئ ځکه دا یو سیف اپشن ده پر باینانس کې. کولی سئ سپاټ ټریډینګ وکړئ. که چیرې تاسو نشئ کولی په فیوچر کې تاوان کوئ نو بیا سپاټ برخې ته راسئ. همدارنګه دوستانو که تاسو را سره په چینل کې نه یاستئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. همدارنګه د باینانس د زده کړې مکمل کورس دلته شتون لري. کله چې تاسو پلی لیست ته راسئ کولی سئ دغه سټیپ بای سټیپ در سره تعقیب کړئ او هره اپشن باندې او هره ویډیو باندې خپل ځان پوه کړئ. همدارنګه دلته زموږ د ټلیګرام چینل لینک شتون لري. کله چې تاسو په سیمور اپشن باندې کلیک واخلئ دغه لینک د لارې کولی سئ موږ سره په ټلیګرام کې هم ګډون وکړئ. ګرانو دوستانو که ویډیو معلوماتي و او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي ویډیو ته یو لایک ورکړئ او که په چینل کې را سره نه وي یاستئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې تر تاسو در ورسیږي.